که ستاسو په مخ چای تور داغونه یا رنګ بې روحه ښکاري نو مهرباني وکړئ ویډیو مه پرېږدئ. نن زه تاسو ته د مخ د چایو لپاره داسې اسانه ریمیډیز وایم چې تاسو یې کور کې ناست خپله سکن صافه کولی شئ او ورسره یوه هربل فیس کریم هم درته وایم چې تاسو یې کور کې ناست فرمایش کولی شئ او د هغې نتیجه واقعاً حیرانوونکې ده. ریمیډي نمبر 1: د شپې له خوبه مخکې خپل مخ ښه صفا کړئ او د پنبې په وسیله ګلاب اوبه مخ ته ولګوئ. دا سکن ته یې خوالی ورکئ او د چایو شدت کمولو کې مرسته کوي. ریمیډي نمبر 2: یو چمچ ایلوویرا جیل او څو څاڅکي د لیمو اوبه سره ګډ کړئ او یوازې د چایو په ځای ولګوئ. 10 دقیقې وروسته په ساده اوبو یې وینځئ. په اونۍ کې 3 ځله کافي دي. ریمیډي نمبر 3: یو وړه چمچه کچا شیدې او یوه چټکه هلدي سره ګډ کړئ او نرمه طبقه ترې جوړه کړئ چې د چایو په ځای ولګوئ. 15 دقیقې وروسته په نرمو لاسونو یې وینځئ. دا ریمیډي د پوستکي رنګ ښه کولو او تور داغونه روښانه کولو کې مرسته کوي. اوس د هربل حل خبرې کوو. د کورنیو ریمیډیزو سره سره که تاسو غواړئ چې سکن ته دوامداره او ښه سپورټ ورکړئ نو یو ښه هربل فیس کریم ډېره ګټوره تمامېږي. زموږ هربل فیس کریم د طبیعي اجزاو نه جوړه شوې ده او د پوستکي صحت ښه کولو کې مرسته کوي. د مخ د چایو او تور داغونو شدت کمولو کې مرسته کوي. سکن نرم، صاف او تازه ساتي. د ورځني استعمال لپاره مناسبه ده. د هر ډول پوستکي لپاره مناسبه ده. ډېر خلک د دې کریم په استعمال سره په خپل مخ کې واضح فرق ویني. که تاسو هم صاف، ځلانده او صحتمند سکن غواړئ نو زموږ هربل فیس کریم تاسو کور کې ناست فرمایش کولی شئ. مهم یادونه: دا یو هربل پروډکټ دی. که چای ډېرې زړې یا زیاتې وي نو تاسو کولی شئ له حکیم محمد امین سره مستقیم مشوره وکړئ ترڅو ستاسو د سکن مطابق سمه لارښوونه درته وشي.